السلام علیکم دوستانو، د مسټر افغان چینل ته ښه راغلاست. دوستانو، زموږ د نن ورځې درس دی ورب یعنې فعل. دوستانو، دا د ورب توری له کومه ځای څخه راخیستل شوی، یعنې د ورب کلمه له کومه ملکه څخه ده، د کوم زبانه څخه دی. The word verb is derived from the old Greek word verbium, which means action or state. د فعل کلمه دوستانو، دا د ورب یعنی دا کلمه د فعل کلمه له لرغونې یوناني کلمې وربیوم څخه اخیستل شوې. دوستانو، دا د ورب دغه چې دی دا د یوناني لرغونې کلمې وربیوم څخه دا د ورب کلمه راخیستل شوې ده چې د عمل یا حالت په معنا ده. دوستانو، د دې ورب ډیفینیشن یا تعریف څه شی دی؟ Verb is a word which shows state, action, and experience. Verb is a word which shows state, action, and experience. فعل یوه کلمه ده کوم چې عمل، حالت او تجربه ښیي. Verb is a word which shows state, action, and experience. فعل یوه کلمه ده چې عمل، حالت او تجربه ښیي. لکه The students play cricket at school. The student play cricket at school. زده کوونکی په ښوونځي کې کرکټ کوي. دوستانو، دا ظاهروي یا ښیي shows action عمل ښیي. ځکه دوستانو play یو عمل دی، نو دا موږ ته دوستانو shows action عمل ښیي. The students are in the class now. The students are in the class now. زده کوونکي اوس په ټولګي کې دي. The students are in the class now. The students are in the class now. زده کوونکي اوس په ټولګي کې دي. دوستانو، shows state دا یو حالت بیانوي، ځکه چې دوی په کوم حالت کې دی یعنې مونږ وایو چې هغه اوس په ټولګي کې دی، نو دا یو حالت مونږ ته بیان کړو. verb I was an English teacher for 2 years. I was an English teacher for 2 years. زه 2 کاله د انګلیسي ښوونکی وم. زه 2 کاله د انګلیسي ښوونکی وم. I was an English teacher for 2 years. زه 2 کاله د انګلیسي ښوونکی وم. دوستانو، دا موږ ته تجربه راښیي. shows experience تجربه ښیي. نو دوستانو، دا و د نن ورځې درس. الله دې وکړي ستاسو ته خوشوړ ګرځېدلی وي. چینل ته سره لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. هغه هم دوستانو د دې لپاره چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې تر هر چا له مخکې ځان در ورسوي. دوستانو، په روانو ویډیو کې به انشاءالله موږ د kinds of verb ووایو، یعنې د types of verb